أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبيرهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. جزاک الله دی فغو درنو ملمانو ته هرکلی لپاره د مصنف ته ریکوست کوم چې راشي او دې ته هرکلی وي. مصنف بسم الله الرحمن الرحیم. زه نه پوهېږم چې دا څونه درانه قدردان د پېښور د مېلمانه راغلي دي د دې څنګه شکریه ادا کړم، خو بیا هم به هر حال چې څونه مېلمانه راغلي دي که هغه زموږ تحصیل متري دي او که خاص کر د پېښور بهر نه موږ له راغلي دي، خاص کر KLF والا دي، خاص کر چې کوم زموږ اقبال ماما راغلی دی، نو ټول ته په جمع باندې السلام علیکم په خیر راغلی ورته. زه دا یو عرض کوم چې نن زموږ دا کومه غونډه ده دا یو ډېره اهمه غونډه ده، دا څه جلسه یا څه پاور شو وغیره ټایپ نه دی، دا موږ یو میټینګ راغوښتی دی زموږ چې دا کم تحصیل متري کې کم الیکشن دی د دې ټول الیکشن بنیاد چې کم دی دا به دې میټینګ باندې. نو د دې میټینګ چې کوم مقاصد دي هغه ډېر واضح دي. زه دې کې زموږ چې څونه د تحصیل متري ملګري راغلي دي د هغې ټولو به دې کې موږ ته تعاون پکار وي چې موږ سره په دې میټینګ کې تعاون وکړي. زموږ 54 ویلیج کونسلې دي، د هر ویلیج کونسل نه چې کوم ملګري راغلي دي یو مهرباني ده وکړي چې د کم ویلیج کونسل ملګري دي یو ځای کښېني هغې خپلو کې مشاورت وکړي، موږ له د هر ویلیج کونسل چې کوم دی یو کوارډینیټر راکړي. دا کوارډینیټر چې کوم دی دا زموږ یو سیسټم دی، هغې باندې به چې کوم دی بیا دی پوره بریف کېږي، دی به پولینګ ایجنټ پوره ټریننګ ورته ورکړی کېږي. نو یو دا مهرباني وکړي چې کوم پولینګ ایجنټ دي چې کم از کم لږ ایجوکیټډ وي، تعلیم یافته وي، چې لکه په موبایل وغیره باندې سافټویر باندې پوهېږي. بل چې کوم د جلسو کوم پلانینګ دی هغه به تاسو ته موږ درکړو چې په سبا نه به چې کوم دی موږ کمپین شروع کوو، کومې طریقې سره به شروع کوو. سبا چې کوم دی کوم یونین کونسل ته به ځو، بیا پکار دی چې دغه یونین کونسل ملګري خپلو کې راغونډ شي او هغې له چې کوم دی ټول ورځ به چې کوم دی انعام راځي زموږ چې کوم کینډیډیټ تحصیل متري هغه به چې کوم دی یو ورځ پوره یونین کونسل له ورکوي. نو زموږ چې په کوم یونین کونسل کې څونه ویلیج کونسل دي پکار دی چې هغه ملګري بیا خپلو کې کښېني او کوارډینیټ کړي، ولې چې موږ سره ورځې ډېرې کمې دي. که دا موږ چې کوم دی پري پلان او یو منظم طریقې سره کار ونه کړو نو موږ په ټول تحصیل متره کې ګرځېدی شو، نه رسېدی شو، هېڅ به مو نه شي. نو لهذا ورځې موږ سره ډېر کمې دي. نو زما چې څونه ملګري راغلي دي دې ټول ته به دا ریکویسټ وي چې کار وکړو، ډېر منظم طریقې سره وکړو او پلانینګ سره وکړو. نو دغه څه ماته ګوډې خبرې وي. زه بیا چې کوم دی د کوم زموږ مېلمانه راغلي د ټولو انتهایي مشکور یم، شکریه ادا کوم چې تاسو دونه لرې نه راغئ، موږ زموږ سره چې کوم دی په دې پروګرام کې زموږ چې کوم دی ملاتړ شوی، ډېره مهرباني جي، شکریه. ډېره مننه. څومره ملګري چې دي کورسو ته کښېني، نور ملګري به هم راځي، زموږ لا کینډیډیټ صاحب هم نه رارسېدلی، هغې په کمپاین کې دي، اوس به رارسي. خو مونږ وایو چې دا پروګرام مخکې یوسو، ولې چې ټایم شارټ دی. دې نه بعد زه شاه فیصل عثمان خیل صاحب ته ریکویسټ کوم چې راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. شاه فیصل عثمان خیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی زه خو پولیټیشن یا دغه نه یم، ILF سره تعلق ساتم او د وکیلانو په سیاست کې یم. زه KP بار کونسل ممبر پاتې شوی یم، د پېښور جنرال سیکرټري پاتې شوی یم او موجوده دغه کې سیټ اپ کې زه سینیر وایس پریزیډنټ یم د خیبر پښتونخوا ILF. زه شکریه ادا کوم ماته د یو څو الفاظو وینا کولو. زه ډېر یو اوږد تقریر به نه کوم، یو څو خبرې به کوم او ډېر اسانې او دغه خبرې به کوم. اصل کې یو حقي یو ناحقي دا اوس کوم الیکشن دی، دا د حق او د باطل الیکشن دی. نو زمونږ دا ګړو چې مونږ حق سره ولاړ یو او انشاءالله زمونږ نه الله نه دا پوره امید دی چې دا حق چې کم دی همیش تباله غالب راځي. دا سیټ دا آغاز به زمونږ په جنرل الیکشن کې، صوبایي مرکزی الیکشن کې د ګټې. نو زه دا تاسو ته صرف دې ته ودرېدو نه یا د دې ځای نه یو صرف پیغام در کومه چې خدای د پاره دې الیکشن کې ډېر محنت وکړئ.
زکه چې د ټول مرکز د صوبو د هر څه د تحصیل چیرمنشپ ته سترګې دي چې آیا د پی ټی آی ورکر موږ دومره دباو کو چې آیا هغه اوس بار راوځي که نه راوځي ووټ به اچوي که نه به اچوي نو صرف زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې دا آی ایل ایف ټیم زه ټول ملګري زموږ چې کوم د آی ایل ایف ټیم راغلي اگر راغلی دی دپاره دي چې زه تا تسله درکړم چې انشاءالله موږ تاسو سره شپه بله شپه اړیو سم نشته قانون کې دا ستاسو حق دی خپل حق رایدایي استعمالول ستاسو حق دی خپلې خوښې کس منتخب کول ستاسو حق دی تاسو نه یو قانون هم نشته په آئین کې دا لیکلي دي نو زه اختتام بوم په دې خبره باندې بیا کوم چې خدای لپاره دې دا الیکشن هیڅ نه اخلي څومره کوشش کیږي د هر چا کوټه هر یو مالې ته هر یو غلې ته ځان به رسوي او دا ووټ چې کوم دی دا به راوباسئ او دا به پولینګ بوت ته رسوي ډېره مننه ډېره شکریه جی ډیره مننه زموږ چې کوم نوي مېلمانه راغلي ته هرکلی ستړي مه شئ په خیر راغلی دې نه بعد زمونږ چې چا اپلای کړې وه ډېر تکړه زمونږ قدردان مشر امتیاز بھائی ته هم ریکویسټ کوم چې راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي امتیاز بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نن دا میټینګ ډېر په مختصر نوټس باندې راوختی شوی او ډېر زړه مې خوشحالیږي چې زاړه ملګري نوي ملګري خفه ملګري خوشحاله ملګري ټول نن په یو پیچ دي او یو ښایسته ګلدسته جوړه شوې ده او اختلاف رای په هرې پارټۍ کې وي خو په تحریک انصاف کې ځکه زیاته ده چې د ملک 80% خلک تحریک انصاف سره دي نو نن په دې موقع چې کوم شخصیات ښایسته ښایسته ملګري چې کوم د څه وجې نه رسټو شوي هغې ټول نن فرنټ ته رالل په دې زړه ډېر زیات خوشحاله دی بل دا لیوف ملګری وایي چې انشاءالله یره نشته په دې ملک کې قانون دی پلان ډینګله وغیره نه قانون شته نه آئین شته تېرې 2 میاشتې خو موږ هم کله په یو ځای کې هم تېرې کړې کله په بل ځای کې هم تېرې کړې خو دا شپې به هم بهر تېرو د کور نه مخرورتیب هم کوو هر څه به کوو خو دې ملک کې آئین قانون جمهوریت د بالادستۍ دپاره به هر رنګه قرباني انشاءالله ورکوو دا تحصیلي مطرح الیکشن دا زمونږ دپاره یو ټیسټ کیس دی الله پاک د تحریک انصاف او د عمران خان غیبي مدد کوي تاسو ګورئ چې څو ورځې وړاندې کله د قرآن پاک بې حرمتي په سویډن کې شوې وه نو په ټول ملک کې چې کله عمران خان کال ورکو چا هم نو ورکړی نو د هغې به ټولو حمایت وکړو او په هغه احتجاج کې دا ملګري دومره راځړول شو چې 2 میاشتې خو مخروطی ور سړی غیب و خو چې کله په احتجاج کې موږ رالو نو بیا هم ټول ملګري ډېر زیات خوشحاله وو نو انشاءالله تاسو وار مه خطا کوئ موږ چې څه جدوجهد کوو د آئین د قانون د دایرې سهار راسي موږ لګیو په ګراوند باندې یونین کونسل جوړای مختلفو ځایونو ته هغه دي څونه ورکرز دي ډېر په خوشحالۍ سره ولاړو موږ ته را سره په جلوس کې شامل شو وګرځېدو په څه خوشحاله دي چې یو ورکر ته ټیکټ میلاو شوی دی بېلوس ورکر ته غریب ورکر ته چې هغه ډېر د دې دغه نه دی چې دغه مالي حیثیت چې د دې الیکشن جوګه دی خو بهرحال انشاءالله زموږ د ټولو هغه سره مرسته ده موږ ټول هغه سره ولاړ یو او دا الیکشن د تحریک انصاف د پاره د تحریک انصاف د پارټۍ د پاره د عمران خان د پاره دا یو ټیسټ کیس دی ان شاء الله موږ د یو خبرې نه ممرستون یو جیلونه موږ ملګرو وخوړل بیا به خورو ان شاء الله زه ټولو ته حوصله ورکوم چې خلک موږ سره دي 80% خلک موږ سره دي ان شاء الله
خو دی وخت کې چې کوم خوف او هراس پیلاوي نو دا دغه د پاره پیلاوي چې دا خلک موږ په څه طریقه د عمران خان د بیانې نه رستو کو نو ان شاء الله موږ په یو دغه بم رستو کیږو او دا جدوجہد به جاری ساتو د آئین او د قانون د لاندې چې سو پورې موږ د خپل ملک آزاد کړی نه موږ آزاد نیو د 47 کې زموږ ملک جوړ شوی دی خو موږ ازادي نه دا غستې نو ان شاء الله د دې ملک او د قوم د آزادۍ لپاره به موږ تن من جان هر څه به ان شاء الله قربانای د تاریخ ټول تیار ان شاء الله کنه جزاک الله ډیر مننه امتیاز لاله دغه شان وړي خبرې خو جامعه خبرې مونږه میډم ته هم هر کله وایو دلته پراتک باندې د ملری جنرال تاسو شکریا هم ادا کوو دینه باز خان جیب لاله ته ریکوست کوم چې راشي او ټیکنیکل خبرو کې چې میټینګ څه باره کې راوستل شوی چې هغه ټیکنیکل ټول خبرو کې خان جیب لاله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پدې محفل کې ناس مشرانو امزولو کشرانو بچو ټولو ته ډېر سلامونه زمونږ د الف زمونږ چې څونه ملګري راغلي دي زمونږ د پاټای چې د بډبیر تحصیل صدر هم پکې دي زمونږ د رولر جنرال سیکرټري صاحب زمونږ د پاټای ډېر زیات مشران او ټول زمونږ د پاټای چې دا کم تکړه مشران راغلي زمونږ د حلقې د پاټای ملګري نن مونږه چې دا کم میټینګ راغوښته بیسیکلی دا زمونږ چې څونه دا 54 ویلیج کونسل دي چې په دې 54 ویلیج کونسل باندې مونږه د خپل ملګرو ته ذمہواریاں حواله کو د دې لړ تنګ وخت په وجه باندې د الیکشن دا کمپین پاسبل نه دی چې مونږه هر کلی ته ورسیږو هر ویلیج کونسل ته ورسیږو او دا خپل کمپین جاری وساتو نو پدې محکمه دې مونږه دا فیصله کړې و چې مونږ خپل ویلیج کونسلو کې زمونږ د پاټای چې کوم تنظیمونه دي زمونږ د پاټای چې کوم تکړه ملګري دي چې مونږ هغه ته د خپل کار حواله کو او دا غي په پروګرام باندې مونږه د خپل کمپین مخ کې ساتو ورسو ملګرو د الیکشن الحمدلله ایڈوانس کې درته دا نویم چې هغه د نور خلکو په شانتي سیاسي خبرې دي چې تاسو ته زویم چې مبارک شه ان شاء الله د پاټای د ملګرو د جذبې زمونږ د لیډر د ایماندارۍ د پاکستان تحریک انصاف د دې ګراف دومره برختېدو په دې ټول حالات باندې تاسو ته مبارکي درکوم چې پی ډی ایم نه چې هیڅ کومه نشي والی او د پاکستان تحریک انصاف یو ورکرم غریب نه دی مونږ ورسره ولاړ د پاکستان تحریک انصاف هر یو مشر ورسره ولاړ ان شاء الله د الیکشن به مونږ ګټو راتلونکي الیکشن به مونږ ګټو ملګرو صرف د یو ځای کېدو د ترتیب جوړېدو زه عبد الله چیرمن ته محفل ته پراتک باندې هر کله ویم زمونږ دا چې څونه چیرمنان دي زمونږ په هر یو ویلیج کونسل کې کوم ملګرو چیرمنی ګټلې و او کوم بیلو د منوا ورپسې دویم نمبر ان شاء الله په متر تحصیل کې زمونږ نه مضبوط تنظیم زمونږ نه مضبوط ورکر د هیڅ چا سره نشته دی مونږ خپل د متر تحصیل کینډیډیټ نام ته محفل ته پراتک باندې خوشامدید وایو پولنګ سټیشن کې په خاموشتیا سره موږ خپل ووټ پول کو او دغه ځای نه راوځو ځکه چې زمونږ جنگ دي سره په ووټ باندې دي خان صاحب دې د بار دا یو خبره کوي چې زما د پاکستان ووټ ما سره دی د پاکستان سپورټ ما سره دی د پاکستان عوام ذمہواری واخلي دا د تیر الیکشن په شان ته نه چې موږ وایو چې دا پیزل د ذمہواری په ایماندارۍ سره ودرېدو د هر قسم قربانۍ ورکولو لپاره تاسو به دا سوچ نه کوئ چې یاره هغه د تیر الیکشن به ګاډۍ رانلو مونږ ته جنډې رانلي مونږ ته بینر رانلو چې زمونږ یو ورکوټې جنډه هم په پولنګ سټیشن کې په هر ویلیج کونسل په پولنګ سټیشن کې لګېدلي الحمدلله زمونږ د مترې تحصیل کې خلکو ته نن د پاکستان تحریک انصاف او د بیټ نشان معلوم دی چې دا ووټ انشاءالله دی د بیټ په حق کې استعمالوي بلا ورځ زمونږ یو ډیر خوږ دوست او زمونږ ورور ټول ملګرو ته محفل ته پراتک خوشامدید وایو
ملک زاهد چې زمونږ تکړه چیرمین دی زمونږ یو پارټي نوم مې نه لم زه اکثر تنقیدونه په دې الیکشن کې مونږ په یو پارټي هم تنقید نه کوو ځکه چې بس هغې تنقید کې څه پرېښي دي هغه نن د دې پاکستان د عوام دپاره خپله تنقید جوړ شوي دي نو زمونږ د چیرمین صاحب ته په دغه کې بیان ورکړه چې هغه پارټي پرېښوده په جماعت اسلامي کې نو مونږ د جماعت اسلامي ډېر د زړه نه قدر کوو خو دا ورته وینا کوو چې انشاءالله د پاکستان تحریک انصاف ورکر نه څوک اخیستی شي نه څوک کینولی شي او نه څوک سټ ټکولی شي د پاکستان تحریک انصاف ورکر ولاړ به وي انشاءالله او نن دې دا خلک صرف میټینګ ارینج کړ انعام لپاره الیکټریک مو کوي چې پته مونږ د تحصیل صدر محبوب د هغې سره جنرل سیکرټري او خالد څونه چیرمینان زمونږ د ویلیج کونسل کونسلران زمونږ د پارټۍ ملګري او زه تاسو ته یو بل هم په دې ویم چې زمونږ دا څونه کونسلران یا زمونږ چیرمینان صاحبان ناست دي انشاءالله د دغه ویلیج کونسلو نه دا نور خلک اسې یریدلي دي انشاءالله زمونږ دا چیرمینان زمونږ دا کونسلران زمونږ د پارټۍ دا ملګري به تاسو ته د مطرح تحصیل د میلمنو ته ویم چې د دې مطرح تحصیل ریزلټ به درته انشاءالله د اوس نه په مبارکباد باندې وایي زمونږ په خپلو چیرمینانو باندې فخر دی زمونږ په خپلو ناظمانو باندې فخر دی زمونږ په خپلو ورکرانو باندې فخر دی او چې څونه کینډیډیټ چې ملګرو په مطرح تحصیل دپاره اپلای کړي وو هغه هم دا شکر دی ولاړ دي مکمل سپورټ یې د پارټۍ سره دی مکمل سپورټ یې د انعام سره دی مونږ د بار نه چې څونه ملګري راغلي د هغې د سپورټ مونږ شکریا ادا کوو مونږ د حسنخیل تحصیل د چیرمین هم ډېره شکریا ادا کوو د پارټۍ د طرف هم شکریا ادا کوو ستاسو هم ډېره شکریا ادا کوو او انشاءالله دا یو اواز را سره وکړئ چې د مطرح تحصیل الیکشن به ګټو ودرېږو به غیرت به کوو شاته کېږو به نه عمران خان زنده‌باد پاکستان زنده‌باد عمران خان زنده‌باد پاکستان تحریک انصاف زنده‌باد او د ټولو پلار او د ټولو د پلار هم لاس خلاص زبردست هغه नेशनल पार्टी वालों को ये नहीं राजी हो कि वो गिनी रखी हो दा इलेक्शन दे तहसील इलेक्शन ने दादा इमरान खान इलेक्शन दे और द पीटीआई वर्कर दा पर दबाव के खबर बगी सिंह जमुन कैप्टन से बा मैच की द बहरान वक्त बरालो नागबा वक्त बैटिंग तरह तो इंशाल्लाह अगर शेर दे तुंदी बाद मुखालिफ से न घबराओ काम ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए मलगर उड़ीर मलगर रागली दी इज्जतमंद दी जमुंगा द पाटे सरमाया दा कुछ के वक्त कम दे थोड़े तक बार मौका नशी मिलाए दे नुमुंगा यखपल तहसील राजबुन के चेयरमैन इंशाल्लाह इनामुल्लाह मोमन तख्वास को जिराशी और तास तखपल ख्यालात उज़ार इनामुल्लाह मोमन د دې د خبرونه مخکې یو خبره ده چې کوم دلته زموږ ویسي کوم کسان راغلي دي صدران دي نور عہدیداران دي زمیوار کسان دي هغې به یې څارېږي ځي به نه هغې به ارشاد بھائی زاهد مومند او وسیم اکرم دې سره به د خپل خپل نومونه به لیکي او دې به ټیکنیکل پوهی دې به ځي نه ملک شهاب د چمکنو سره مې تعلق دی سینئر نائب صدر د پاکستان تحریک انصاف د ډسټرکټ پېښور زنن د مطرح عوام ته د مطرح ورکرانو ته مبارکباد پیش کوم چې د پاکستان تحریک انصاف یو عام ورکر ته ټیکټ میلاو شو مونږ په دې فخر کوو ورسره د انتظامیې ته ویم چې راټول شم د سلګو بدل باخلم د دې واړه محرومو بدل باخلم د دې ظلم او زیاتو بدل باخلم لا مړ نه یم خو په تمه د بدلون یم انشاءالله دې سره زه دلته د انعام بھائی د پوزیشن نه مونږ ټول خبر یو چې دا یو عام ورکر دی زه د خپل طرفه د انعام بھائی دپاره نقد 1 لک روپۍ ورکوم او ټول به راویښ شئ راویښېږئ به کومه د الیکشن د غیرتو په
په پښتو به ګټو دا د ده د سر امزار او انشاءالله نور به منډه وو وغی به ټول منډه د عمران خان دپاره به وغو دا زموږ کمزور مالی لحاظ سره نور شکر دی د عمران خان هغه سپی دی چې په هر محاذ جنګېدلی دی پښتو یې تاسو کتلې ده غیرت یې تاسو کتلی دی ودرېږئ به ورسره اوچت کوئ لاسونه ټول ملکونه پیدا کوئ انشاءالله یو څو نارو جواب راله راکوئ خو کلیپینګ سره زنده ہے ورکر زنده ہے ورکر انصاف کے ورکر عمران کے ورکر عمران جیالے زندہ ہے ورکر زندہ ہے ورکر عمران جیالے عمران کے ٹائگر ذرا زور سے بولو لمکار کے بولو کہ وہ بھی سن لے سرداری بھی سن لے نواز بھی سن لے شہباز بھی سن لے مریم بھی سن لے زندہ ہے ورکر مطلع کا ورکر مطلع کا ورکر انصاف کا ورکر پاکستان تحریک انصاف عمران خان ټول د مطلع عوام زندہ باد زبردست زبردست بالکل ورکر را ژوندی شو دینا دې جذبې نه پته لګي چې دا خو یو ورکر کنونشن دی انشاءالله په هر کلي کې په هر ولیج کونسل کې به د دې پروګرامونه کېږي بیا به انشاءالله ټول ملګري خبرې هم کوي دا زمونږ هغه سپاهي دی چې کله زمان پار کې څونه سخت وي ښه خلک دې نه وتښتوي دا د عمران خان ډال جوړ شوی ډال او موږ به د دې ډال جوړېږو د هر طرفه د دې حفاظت به هم کوو د سره به منډه هم کوو د سره مالي او جاني تعاون کوو دا زمونږ د پاټه سرمایه د فخر دی خدا نه خواسته خدا نه خواسته د دې ناکامي ده د عمران خان ناکامي ده د الله د خاطر وکړئ کورونه روزئ لکه تبلیغ والا په شانتي خلکو له ورشي ادارې محنت وکړئ د ظالم خلاف جهاد دی قسم به خدای چې دا جهاد مونږ خپل ځان فکر زمونږ ورور هغه ته خاص کړو چې تاسو د خپل خیالاتو اظهار وکړي یو شی د الله لپاره د عمران خان لپاره زنده باد بیٹه ورکر بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله موږ ستا عبادت کوو او تا نه مدد غواړو د ټول لومبې شروعات په دې شعر باندې وکړم چې توره قلم مې ګورې مچې ډخ پیمانه بشي توره قلم مې ګورې مچې ډخ پیمانه بشي او دغه سبق راته خوشحال تیر شهباز پرېښی دی او دومره کوډه ښکار مې نه لګي خو بیا هم وره موږ اکثر ګورې چتې پسې پاس پرېښی دی د ټول نه مخکې زما د پېښور څونه ملګري که هغه د ILF دي که هغه د شالم تحصیل دي که هغه د بډبېرې تحصیل دي که هغه د اسنخېلو دي که هغه د چې کوم دی زما د مطرې دي د هر ځای نه چې کوم ورکر راغلی دی او زما د تحصیل ملګرو ته ټول د بچاو باندې السلام علیکم ملګرو تاسو ته پته ده زمونږ لیډر زمونږ قائد هغه صرف چې کوم دی یو شي خلاف او هغه څه شی چې موږ په دې ملک کې په دې قوم کې او په دې خاوره کې یو نظام راولو چې په هغې کې موږ طبقاتي نظام ختم کړو او تاسو ته نن واضحه معلومه ده چې نن عمران خان چې کوم دی ماله صرف ټکټ راکړی په ورکړتوب یې راکړی دی نه ما سره پیسې وي نه ما سره ګاډی نه ما سره بنګله وه خو چې کله ما ته کار وشو الیکشن کې ته به یې ګټي ته به وروسته کېږي نه ما ورته قسم پر رب چې زما بدن ټوکړي ټوکړي کی هر ټوکړي نه आवाज راځي چې عمران خان زنده باد عمران خان پاینده باد پاکستان تحریک انصاف زنده باد او دا مې تاسو سره وعده نن چې کوم نه دوم پاډوي کې چې کوم نه ډېر خلک چې کوم لاړه پر دې خټک غونډه خلک چې کوم لاړه خو زه ورته وایم افسوس دی په تاسو باندې تاسو له عمران خان مقام درکړ تاسو هیڅ نه وای خدا کوم د کونسل سیټم ګټلې شو خو د عمران خان نه وجه مو ګټل عمران خان نه لیډران جوړ کړ او موږ د دنیا ته خیو چې عمران خان چې کوم نه نن یو غریب ورکر ودرې د دې خانانو د دې نوابانو د دې سردارانو مقابله وکړي او ان شاء الله 25 تاریخ دې دنیا ته خی چې د پاکستان تحریک انصاف ژوندی وه ژوندی به وي او همیشه به قایم ان شاء الله بله دا یو خبره درته کوم
ملګرو ما سره اورل ډېر کافي لګي دي زما الیکشن چې کوم دی 22 تاریخ باندې ټیکټ ایشو شو او 25 تاریخ باندې الیکشن دی او ما ته علاقه ډېره کافي غټه ده کاینلی مهرباني وکړئ په خپل کلي کې خپل یار دوست باندې په خپلو ملګرو باندې وګرځئ د اوټ چې کوم دی تبدیلۍ لپاره وغواړئ دا اوټ د عمران خان لپاره وغواړئ چې موږ د اغیارو ته وښیو چې د عمران خان ورکر ژوندی دی د عمران خان جنډه چې کوم دی شته د عمران خان په هر کور کې چې کوم دی ورکر شته ستا سوچ به وي چې ختمول انشاءالله تعالی په 6 مای 6 تاریخ 6 اگست باندې به په دې مدرسې تحصیل کې به یو اواز وي چې عمران خان عمران خان عمران خان او انشاءالله تعالی دا به ورته ښیو انشاءالله په دې شعر نه چې کوم دی چا داخلمه چې غټان غټان لویان لویان پیدا دي غټان غټان لویان لویان پیدا دي او کم چې د مور جنتیان پیدا دي نو راځئ چې هغه له جنت وګټو کم چې د مور دوزخیان پیدا دي والسلام ډیره مننه ملګرو د ملک جانزیب صاحب د طرفه د 1000 جنډو اعلان د الیکشن ارباب پیر عالم د طرفه به ول سبا ریوو گاډي هغه د الیکشن پورې هغه راځي او د ملک زاهد صاحب چې زموږ د بربرو نه چیرمن دی دغه د طرفه دا اعلان دی چې ان شاء الله د بربرو په ویلیج کونسل کې موږ ته نه د جنډې د ضرورت نشته او ټول ملک صاحب د شهزاد خان د طرفه چې زمونږ په د پاکستان تحریک انصاف یو اساسه ده او زمونږ مخکې کینډیډیټ مو زمونږ د ډسټریکټ ممبر مو د 1000 جنډې د هغې د طرفه د عبد اقبال خان د طرفه د 20000 روپیو اعلان د پانام ډیری او د ګړی شیرداج یونین کونسل زمونږ ظفر خان صاحب داغه د طرفه د مکمل چې جنډې بینر گاډي هر څه د ټول هر څه د طرفه احمد خان زمونږ چې د شالم تحصیل د یوت صدر د 50000 روپے داغه د طرفه د شالم تحصیل د طرفه باغی ته مونږ به ان شاء الله خپل ډیماند کو چې موږ ته ضرورت لینو د ماترې د شالم تحصیل زمونږ د شالم تحصیل صدر او جنرال سیکرټری عبدالله جان صاحب او محبوب خان ته به موږ خپل دغه کو چې صدر او زمونږ ډیر خو کشر ارشد خلیل د طرفه د 1 لک روپیه او زمونږ د ځان په هرات سکول کې ډیوټي کې اوازه 5000 روپے اعلان کوم نه نام لپاره او زمونږ یو ډیر ورکر هغه د سفیر څنګه د طرف اعلان وکړ زمونږ د تنظیم محترم خویندو ته محفل ته په راتګ باندې خوشامدید شعر د طرفه لایو یې منو د کمال تاسو او څنګه هغه به څنګه راځي وره نو خیر هغه پر بوزګر د چیزو د طرفه زمونږ ډیر باندې خواست تاسو اوس راغی تاسو د صورتحال نه خبر نه انعام چې زموږ یو ورکر دی یو عام ورکر دی فاینانشلی کمزور دی نو هغه لپاره مونږ فنډینګ کوو نو که ستاسو څه استطاعت وي نو مهرباني وي بل زه دلته ملګرو ته خواست کوم نرمیږئ ما دا ستاسو جهاد کې راځي ورکړی دی چې لږ لږ محنت هم تاسو کوئ لږه خواري تاسو کوئ دا الیکشن میں انشاءالله مونږ ډېر په ښه طریقه باندې کوو لږه لږه حصه وکئ ګوره 13000 د یو ملګري تنخوا ده ټوله او هغه کې پکې 5000 روپۍ ورکوي نو یار بازار او قربان نه داسې مهرباني وکئ چې د چا څه وس کېږي په نغدو کې جنډې منډې به موږ خپلې وروړو نغدي روپۍ انعام له ورکئ چې خامخا دا کمپین رابعه بصري صاحب د
د 10,000 روپو اعلان وکړو موږ شکرګزار یو 20,000 موږ بس وی شکرګزار یو تھینک یو ویری مچ نور مرګرو ته ویم چې لږ ایمان مته راو چې لږ ایمان تیر کو ګوره تاسو ټول ته د پوزیشن معلوم دی بټ نه دا د مطری باشنده دی تاسو رور دی سراج ناظم نانديري طرف نه 50,000 روپے تاسو له الله ډیر عزت وکړي چې تاسو څونه کنټریبیوشن وکړو په دې الیکشن ورته ولاړ د الیکشن اسه کیس په خرچي ولاړ دا وی سی غړي چندن شکیل طرف نه 50,000 روپے اعلان لړمینا سابق ممبر او د شالم تحصیل سابق جنرال سیکرټری درشد خان د طرفه د 50,000 وی سی ګاړه تاجر امیر خان 30,000 روپے اعلان او د علمگیر خان د طرفه زمونږ د مامو خټ کی 50,000 روپے اعلان او دا جلسه به انشاءالله بله ورځ به کوو او دا آیسف د بلال په ځای کې انشاءالله د ویسي په یعنې غټه جلسه به کوو او هغې له به ټول خلک راځي ته انشاءالله دا ماحول ډېر ښایسته ماحول دی ډېر خوند یې کړی دی موږ د الله نه په دې ډېر راضي یو چې دا په یو میسج دا دومره خلک راغلي دي دا کومه چې دلته حلقه د موجوده پی کې سیاست د هغې زموږ مشر زمونږ سابقه ډیپټي سپیکر محمود جان خان چونکې هغه د دې علاقې مشر دی زمونږ ایم پی او الله دې ډېر عزت وکړي هغه راته ټلیفون وکړو چې زما د طرفه نغدې 15 لکه روپۍ او یو به سره زما ګاډی هم ګرځي زما به سره ډرایور هم ګرځي تیل پټرول به م هغه اچوي د دې نه علاوه چې کومره جنډه لګي هغه به مو ته رسومه الله دې ډېر عزت وکړي هغه په خپله معذرت وغوښتو تاسو ته پته ده د هغه ذاتي مسایلې دي د دې د خبرو نه علاوه د هغه ذاتي مسلې دي چې هغه ویلې زما موجودګي دلته ضرور وه د هغې موږ معذرت کوو خو انشاءالله 15 لکه روپۍ نغدې او ګاډی به ورته د هغه د طرفه میلاویږي بلاګوري د طرفه د ګاډو او د جنډو اعلان انشاءالله د نواز بلاګوري زمونږ د پارټۍ سره ملګری دی بل داسې کار دی چې دا تنظیم والا کې نه ذمہواري وایستا نو مهرباني وکړئ دا الیکشن موږ دپاره ګورې ډو اور ډای دی مهرباني وکړئ دې کې سیریس شئ دې کې زه یو تاریخ به د محمود جان صاحب کومه چې تر اوسه پورې عمران خان سره ولاړ دی او موږ د هغه غیرت ته سلام کوو علاوه ساجد نواز صاحب دی مونږ خواست کوو د هغه په بیخاب دلته موږ ته 2-3 کسان ووي د دې نه زما واز تیز دی 2-3 کسانو راته ووي چې ساجد نواز دی زمونږ او د دپاره 15 لکه لږي ساجد صاحب د علاقې او د کلي خانه مې 10 لکه روپۍ به ورکړې موږ خواست کوو درته او ورسره 15 ګاډي دقسې محمود جان صاحب ته ویمه چې 15 لکه ستا مینه وه خو دا ورکران درته خواست کوي چې یو 15 لکه روپۍ هغې ته په راتلو باندې هرکلی وایو او په خیرال یې ورته وایو او انشاءالله موږ د توقع هم لرو ځکه چې دا د علاقې مشران دي د پالټۍ مشران دي فرحانه شکریه ادا کوم هغه مو انعام لپاره د مالي سپورټ به بستړي مشي کې تراشه فاروق خان راځه به بستړي جنډې نه راغوښتې وه ډېره ضروري ده چې کم از کم موږ ته نن د هر ویلج کونسل نه یو کوارډینیټر میلاو شي ټولو چې د ویلج کونسلو ملګري دي هغې ته خواست دی فاروق خان زموږ مشر دی او الحمدلله موږ پې فخر کوو بله خواري هم کوي محنت هم کوي خرچې هم کوي موجوده چې دا کومه مسله ده د دې لپاره فاروق خان د خپلو خیالاتو اظهار هم وکړو د نقدو پیسو اعلان وکړو انعام خان لپاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ټول ناول خو زه خپل ډسټرکټ ټول مشرانو ته نومونه خو یې اخیستل ګران دي ځکه چې ماشاءالله ټول راغلي دي
زمونږ خواتین وینګ والا ټول مشران زمونږ بیګان صاحبانې او زمونږ د ډسټرکټ د ټول وینګونو مشران بلکې د پېښور سټي والا چې کوم ملګري زموږ راغلي دي ټولو ته په درناوښت باندې سلام او دوی ته هرکلی وایم په خپل سره په علاقه کې او زه ډېر خوشحاله شوم ماشاءالله د خپل پیټۍ ورکرانو خو ماشاءالله موږ هر ځای کې همدا وایو چې زموږ انشاءالله دا ورکران چې کوم دي نو دا چې کومه جذبه لري او د ملک دپاره د قوم دپاره انشاءالله دا د ستایلو قابله ده خبرې خو مشرانو به ډېرې کړې او بس دا چې څه مقصد دپاره انشاءالله راغونډ شوی دا میټینګ دی نو دا زموږ انعام خان چې ولاړ دی نو انشاءالله دا زموږ مونږ ولاړ یو چې دا ویلیج کونسل په سطح باندې خپل ټیمونه جوړ کړو او ویلیج کونسل په سطح باندې خپل کمپین وکړي ځکه چې مشران به هر ځای ته رسېدی شي یا به نشي رسېدی نو ډېره مهرباني به ستاسو ټولو د اعلان مې ورکوټو کشرانو ورکرانو زه دا کوم چې دا ټول کار د دوی دی دا لوبه ټوله د دوی ده دا مشران هم چې لږ ډېر نن راوتي دي ستاسو د حوصلې د لاسه راوتي دي چې تاسو حوصله ورکړې ده او تاسو ولاړ یو کلک ولاړ یې انشاءالله همدغه رنګ ولاړ اوسئ او خپل کمپین ښه جاري وساتئ ځکه چې زموږ مقابله دا مقابله زموږ داسې نه ده چې دا زموږ د یو سیټ مقابله ده دا زموږ د خان صاحب چې کوم دی د غیرت مسله ده او دا به موږ هغه ته ښایو انشاءالله چې دا پښتانه هسې نه وي چې موږ ته یو ستن ودرې موږ به ورکوو او موږ ته یو کمبر دی موږ به ورکوو انشاءالله موږ به ثابتوو اعلان زه به خپل طرف نه خپل ځان مې انشاءالله دا لس پنځلس ورځې ټول انشاءالله شپه ورځ حاضر یو انشاءالله منډه کې او خپل کمپین مې انشاءالله جاري ساتو او نغد به 15 لک روپۍ انشاءالله ماشاءالله اني زه چې تاسو ته کومه خبره کوم کنه نو انشاءالله هغه به قبول دې پاتې کنه ورها ګل د کدو ګل دې چې یو شو کوم ورلاندې بل دا خو پریدا کما یو مرګره یو خبره به کوله بل باور دا پریدا بل باور زمونږ خوږ مشر زمونږ سابقه منیزه موجوده د تعدیل مدري چیرمن او بلکې صدر صاحب حاجی ساجد نواز حاجی صاحب هغه ته درخواست کوم چې په شاټ الفاظو کې د خلکو شکریا ادا کړي چونکې د دې ځای او د نقد پیسې اعلان دی وکړي حاجی ساجد نواز صاحب تخواست چې خپل خیالات اظهار وکړي د خلکو ته په خیرالي وي قیمتي خلک راغلي دي یو نه بل دي ټول په خبر راغلي بلکې ټول کې ټیکې نه زموږ لپاره ساجد نواز بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الكريم ورکرانو مشکوریو په اعلان تم وخت کې وداسي په سخت حالاتو کې راغون شو ډېر زیات خوشاله شو دا ما ته بیا ما 2013 الیکشن را یاد شو او ان شاء الله ما جوزبا جنون کار ټول تاسو ورځ یو کول پکار یو کو به ان شاء الله ټول وعده کوي ټول په پولاړو کې خېل چې تاریخ پر خوبونه کم کو او کار به زیات کو او روز ان شاء الله ورکر ولار دي چې کم زمونږ هر وخت دا یو په سوشل میډیا باندې هر ځای کې ودا غو چې ملاويږي خانانو ته ټکټ ملاويږي دا به تاسو خې چې ان شاء الله 25 باندې دا ورکر ترزو پورې داسې ووټ چاني اغشتي چې دا ورکر واخلي که خیري او ان شاء الله روان 2000 کوم الیکشن وي هغه کې مو ورکر ته ان شاء الله موقع ملاويږي او دې لپاره مو جان مال هر څه هغه زموږ د پی ټی آی لپاره قربان دي ان شاء الله زه خپل طرفه 10 لک روپۍ اعلان کوم ان شاء الله د پیسو باندې به زموږ یقین ني زموږ یقین به یو د الله په ذات وي او ان شاء الله دا مارکه به موږ ګټو ان شاء الله
کمې دي نو زما چې څونه ملګري راغلي دي دې ټول ته به دا ریکویسټ وي چې کار وکړو ډېر منظم طریقې سره وکړو او پلانینګ سره وکړو پروګرام مخکې اوس ولې جی ټایم شارټ دی دینه بعد شاه فیصل ورمان خیل صاحب ته ریکویسټ کوم چې راشي د خپل خیالات وزارو شاه فیصل ورمان خیل